چېرته تاسو هم خپل موبایل کور کې ماشومان له ورکوئ نو دا یو سیټنګ چې دی دا پکې لازمي وکړئ. هغه سیټنګ چې پکې تاسو وکړو نو بیا تاسو ماشومان چې دي هغه به صرف یو اپلیکیشن چې دی هغه استعمالي. مطلب تاسو ورته په یوټیوب کې کارټون وغیرہ لګولي وي، تاسو ماشومان چې دی هغه یوټیوب کې ګوتې وي او یوټیوب هغه کلوز کی، مطلب تاسو ګیلري ته راشي، تاسو ګیلري نه سپلی کی یا چاته کال میلاو کی یا نور څه تاسو موبایل کې مختلف قسم ګوتې وي. یو سیټنګ چې دی دا خپل موبایل ته ولګوئ، تاسو ماشومان چې دی هغه به دغه د اپلیکیشن نه بار نشي وتلی. دا ډیره زیاته زبردست طریقه ده. څوک چې هم ماشومان له موبایل ورکوي دا سیټنګ خپل موبایل کې لازمي وکړئ. په دغه سیټنګ تاسو خپل موبایل کې څنګه کوئ مکمل طریقه درته ښیم. پیج باندې اول ځل راغلی پیج ځان سره فالو کړئ او که دغه ویډیو تاسو په یوټیوب چینل باندې ګورئ یوټیوب چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ. زم به د موبایل سکرین ته تاسو ته به سټپ بای سټپ ښیم چې دغه اپشن به تاسو خپل موبایل کې څنګه آن کوئ. ها مرګروس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته خپل کوم سیټنګ چې دا به اوپن کړئ. سیټنګ چې کله تاسو اوپن کړ نو د سرچ بار کې به تاسو ولیکئ پن. کله چې تاسو دا پن ولیکئ نو بیا کته تاسو ښکاري ایپ پیننګ، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. په دې باندې تاسو کله کلیک کړئ دا کته ویښ کې تاسو بیا ښکاري ایپ پیننګ، په دې باندې بیا تاسو کلیک کړئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو دا اپشن چې دا به داسې تاسو سره آف وي، صحیح ده، دا به تاسو آن کړئ. دلته نه بیا اوکې باندې کلیک کړئ. اوس دا سیټنګ چې دا تاسو موبایل کې وشي، صحیح ده. اوس په دا تاسو ځینه کلوز کړئ. اوس چې تاسو شیشه لاک کوئ مطلب تاسو موبایل ماشومان له ورک او هغې کې تاسو وایئ چې صرف ګیلري دې ګوري نو تاسو ګیلري لاک کولی شئ. که تاسو وایئ وټسپ دې ګوري نو صرف وټسپ کتی شي. تاسو وایئ یوټیوب دې ګوري نو صرف یوټیوب به کتی شي. تاسو وایئ فیسبوک دې ګوري نو صرف فیسبوک په ګوري، هغې نه بار به نشي وتلی. نن سبا زیاتر کم خلک چې دي هغه خپل ماشومان ته یوټیوب کې کارټون وغیره ښیي. نو زه به تاسو ته په یوټیوب باندې دا اپشن چې دی دا ټرای کوم، صحیح ده. یوټیوب به تاسو اوپن کړئ خپل او بیا د کته کوم دا 3 ډاټ چې دی دې باندې به تاسو کلیک کړئ، صحیح ده. بیا دلته تاسو ښکاري یوټیوب نه مخکې دا ډاټ نشان چې دې باندې به تاسو کلیک کړئ او دلته په دې 2 نمبر باندې تاسو ښکاري پن، په دې پن باندې به تاسو کلیک کړئ. بیا به دلته تاسو په من باندې کلیک کړئ. من باندې تاسو کله کلیک کړئ نو دا سیټنګ چې دی دا تاسو موبایل کې بالکل وشو. اوس تاسو ماشومان چې دی هغه به دغه د یوټیوب نه بار نشي وتلی، صحیح ده. اوس دا تاسو کته ګورئ که زه بیک باندې زه کلیک کوم ښکاري سکرین کار نه کېږي. که زه من باندې هم کلیک کوم، که زه په دې سایډ 3 ډاټ باندې کلیک کوم نو زما موبایل چې دی هغه لاک شي. اوس په موبایل کې صرف یوټیوب کار کوي او یوټیوب نه بار چې دی هغه ماشومان به نشي وتلی. دا ډیره زیاته زبردست طریقه ده. دا تاسو لازمي خپل موبایل کې ټرای کړئ. تاسو ماشومان چې دی هغه به بیا تاسو د یوټیوب نه بار نشي وتلی. که تاسو ورته ګیلري لاک کوئ نو ګیلري به استعمالي، که تاسو فیسبوک لاک کوئ فیسبوک به استعمالي، که تاسو یوټیوب لاک کوئ نو هغه به استعمالي. نور اپلیکیشن چې دی هغه به تاسو نشي استعمالولی او تاسو د موبایل نه به بار بیا نشي وتلی، نه به چاته غلط کالونه میلاولی شي. اوس خو دا اپشن چې دا تاسو خپل موبایل کې آن کړ نو اوس به تاسو آف کوئ څنګه. دا کته دا 2 بټن تاسو ښکاري، یو دا کم بیک بټن چې دی یو دا او یو دا 3 ډاټ د دا دواړه بلک ساتي داسې دباو ونیسئ. دا تاسو ګورئ ښکاري او بیا به خپل فنګر چې دی هغه ولګوئ نو دا تاسو ښکاري دا به ځینه کلوز کړئ. دا وګورئ. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي دا خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ او د نوې ویډیو دپاره موږ له راکړئ اجازت. تلوي الله په امان.